قدرمنو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د بېجینګ ښار تيان ښار او هبې ولایت همغږي پرمختګ د چین یوه ملي ستراتیژي ده او عموده موخه یې دا ده چې د پلازمینې له چارو پرته نورې چارې له بېجینګ څخه نورو سیمو ته انتقال شي او تر ټولو لومړی په یادو سیمو کې د ترافیک د یو لاس کېدو د ایکولوژیک چاپیریال د ساتلو او د صنعتي چارو د پیاوړتیا په شمول مهمو برخو کې انکشاف وموندل شي. سږ کال د دغې ستراتیژۍ د وړاندې کېدو له 12مې کاریزې سره برابر دی. له 12 کلونو راهیسې بېجینګ، تيان او هبې په یووالي سره یو د بل نیمګړتیاوې پوره کړي او په همدې مناسبت یې بهرنۍ سوداګري چټک پرمختګ موندلی دی. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات درته وړاندې کړم. د بېجینګ، تيان او هبې په سیمه کې د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه د 2014 کال له 3740 میلیارډو یونو څخه د 2015 کال 4700 میلیارډو یونو ته پورته شوی او د زیاتوالي اندول یې 15.7 سلنې ته رسیدلی دی. په 2015 کال کې په همدې سیمې کې د صادراتو اندازه 1450 میلیارډو یونو ته رسیدلې وه چې دغه شمېر نوی ریکارډ ټینګ کړی او د 2014 کال د ورته شمېر په پرتله 55.9 سلنه زیاتوالی ښیي. له 12 کلونو راهیسې دغو دریو خواوو په همغږۍ د لیدوړ پرمختګ موندلی، د تولیداتو جوړښت یې پرله پسې تعدیل کړی او د صنعتي چارو د پرمختګ جوړښت یې غوره کړی دی چې له دې جملې څخه یې د موټرونو صادرات د چټک زیاتوالي په حال کې دي. په 2015 کال کې یې د صادراتو اندازه 9 میلیارډو او 980 میلیونو یونو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2014 کال د ورته شمېر په پرتله 6 چنده زیات شوی دی. دغه راز په همدې سیمې کې د ملکي تصدیو فعال قوتونه هم پیاوړي شوي دي. په 2014 کال کې د ملکي تصدیو د صادراتو اندازه 508 میلیارډه او 409 میلیونه یونه وه چې دغه اندازه په 2015 کال کې 1380 میلیارډو یونو ته پورته شوی او د زیاتوالي اندول یې په سرو کې 180.8 ښودل شوی دی. له 12 کلونو راهیسې له اروپا سره د دغې سیمې د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه له 415 میلیارډو او 440 میلیونو یونو څخه 595 میلیارډو او 540 میلیونو یونو ته پورته شوې ده. د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو له ټولنې سره یې سوداګریزه اندازه له 243 میلیارډو او 540 میلیونو یونو څخه 395 میلیارډو او 350 میلیونو یونو ته لوړه شوې ده. د یو کمربند یوې لارې د ګډې آبادۍ د وړاندیز تر وړاندې کېدو وروسته له اړوندو هیوادونو سره د دغې سیمې د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه په 2014 کال کې 2140 میلیارډه یونه وه چې دغه اندازه په 2015 کال کې 2280 میلیارډو یونو ته پورته شوی او د زیاتوالي اندول یې 9 سلنه ښودل شوی دی. قدرمنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.